په 1948 کال کې چې په دنیا کې د اسرایل په نوم هیواد رامنځته شو، ایران دویم مسلمان هیواد و چې په یو ډول د اسرایل دولت په رسمیت وپیژنده. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې خوږې اړیکې وې. د تجارت او ګډ کار کول یې له هماغه اوله شروع کړل. اسرایل به خپل 40% تیل له ایران نه واردول. په مقابل کې به اسرایل ایران ته وسلې، ټکنالوژي او زراعتي محصولات ورکول. یوازې دا نه، بلکې د اسرایل استخباراتي ادارې د ایران ځانګړي پولیس هم ټرین کول. حتی تر دې چې اسرایل په ایران کې له اوسني اخوندي نظام سره د عراق او صدام حسین په ضد ملګری شو. په 1980 کال کې په ایران باندې د عراق د حملې په وخت کې اسرایل ایران ته 1500 میزایل ولېږل څو له عراق سره په جګړه کې استعمال کړي. خو څه داسې وشول چې له امله د تیرو څو لسیزو په دوران کې د ایران او اسرایل ترمنځ دومره ژور اختلافات رامنځته شول. داسې اختلافات چې د اسرایل لخوا د ایران تر ټولو مهم نظامی کسان پکې د هغوی په خپلو ځایونو کې ټارګټ شول او همدا اختلافات اوس په یو نړیوال کړکېچ باندې بدل شوي دي. راځئ نن په دې ویډیو کې د همدې پوښتنې په خوا کې د ایران او اسرایلو ترمنځ د جګړې له ځینو نورو مهمو مسایلو نه هم ځان خبر کړو. These pictures are of the missiles and the defense systems in operation over Tel Aviv. The possibility that Israel will carry out a strike against Iran. There are Tonight, Israel's warning Tehran will burn. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله اسرایل رامنځته شو، اکثرو اسلامي هیوادونو یې له رسمیت پیژندلو نه انکار وکړ او تعلقات هم ورسره جوړ نه کړل. ایران یوازینی هغه ملک و چې که څه هم ښکاره اعلان ونه کړ چې اسرایل په رسمیت پیژني، خو دومره پټ، ښکاره او ژور تعلقات ورسره جوړ کړ چې په ډیره کمه موده کې دواړه ملکونه د یو بل نږدې همکاران شول. هغه وخت په ایران کې د شاه پهلوي د کورنۍ واکمني وه. اصلا د رضا شاه پهلوي کورنۍ له 1925 کال نه تر 1909 کال پورې په ایران باندې واکمنه وه. محمد رضا پهلوي په 1941 کال کې هغه وخت په ایران باندې واکمن شو چې پلار یې له واکه ایسته شو. دوی په ایران کې د سیکولریزم له لارې کوشش کاوه چې اصلاحات راولي، ایران په خپلو خپو ودرئ او د اروپایي ملکونو په شانې د عصري دنیا سره برابر کړي. نو همدې رضا شاه پهلوي اسرایل سره اړیکې ډېرې کلکې کړې. په همدې وخت کې اسرایل ته له ایران نه تر ټولو زیات تیل صادرول هم شروع شول. په مقابل کې اسرایل ورته د ټکنالوژي، وسلو او زراعت برخه کې مرسته لېږل او د ایران خاص استخباراتي پولیس هم ورته وروزل. دې وختونو کې ډیرو اسرایلي کارکونکو په ایران کې دننه د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې وظیفې هم کولې، لکه د اوبو د بندونو، د لویو بلډینګونو او نورو تاسیساتو په جوړولو باندې هم مصروف وو. خو په 1909 کال کې د ایران مذهبي مشران د شاه پهلوي په خلاف راپاڅېدل او د هغه نظام یې رانسکور کړ. د دغو مذهبي مشرانو له ډلې یو آیت الله روح الله خمیني و چې 15 کاله له ایران نه بهر تیر کړي وو او د شاه د نظام پر رانسکورېدو سره د ایران واک په خپل لاس کې واخیست. هغه له خلکو نه د یو ریفرنډم له لارې پوښتنه وکړه چې په ایران کې باید څنګه نظام جوړ کړي. 98% خلکو رایه ورکړه چې په ایران کې باید اسلامي جمهوریت رامنځته شي چې رهبر باید خمیني. له همدې سره د ایران اسلامي جمهوریت جوړ شو. خو دلته اسرایل په ایران کې دا نوې اسلامي جمهوریت په رسمیت ونه پیژنده. په مقابل کې آیت الله خمیني د اسرایل په رسمیت پیژندلو نه هم انکار وکړ. له دې سره داسې معلومېده چې نور د ایران او اسرایلو ترمنځ هغه پخواني تعلقات ختم شوي دي. خو یو کال وروسته، یعنې په 1980 کال کې اسرایل او ایران یو ځل بیا نږدې شول او یو بل سره همکاري شروع کړه. اصلا کیسه داسې وه چې په ایران کې کله مذهبي مشران واک ته ورسېدل، نو په عراق کې صدام حسین د ایران مذهبي مشرانو نه ویره لرله چې اسنه د عراق لپاره مشکل جوړ کی. په همدې خاطر صدام حسین په 1980 کال کې په ایران باندې حمله وکړه. دا وخت د صدام حسین تر شا د نورو ملکونو سربیره سعودي او کویټ هم ولاړ وو. خو بلخوا د ایران مذهبي مشران یوازې شوي وو. وسله او عسکر نه لرل. ټول ایران په جګړه کې کمزور ښکارېده. همدلته اسرایل له ایران سره یو ځل بیا پټ کومک او همکاري شروع کړه. ایران ته یې وسلې ولېږلې. په دې کې د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت ټانکونه، طیارې، میزایل او نورې وسلې هم شاملې وې. واشنګټن پوسټ په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې اسرایل ایران ته د عراق د ماتولو لپاره هغه وخت په لویه کچه وسلې لېږلې وې.
اصلا اسرائیل په دې خاطر له ایران سره مرسته وکړه چې عراق هغه وخت د ایران په نسبت د اسرائیل لپاره لوی خطر وو او تشویش دا و که چیرته صدام حسین په دې کامیاب شي چې ایران ونیسي نو د اسرائیل لپاره به لوی خطر جوړ کړي. په همدې خاطر اسرائیل له هغې تیورۍ نه کار واخیست چې زما د دښمن زما دوست دی او په همدې بنسټ یې له ایران سره همکاري وکړه. خو کوم څه باعث شول چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ تعلقات شدیدې دښمنۍ ته ورسیږي؟ اصلا په 1982 کال کې چې کله اسرائیل په لبنان باندې برید وکړ او هلته اهل تشیع مسلمانانو ته نقصانات واړول نو د ایران مذهبي مشران غوسه شول او کوشش وکړ چې د دغو شیعاګانو د ژغورنې لپاره خپل پوځ هلته واستوي. که څه هم د ایران پوځیان په مستقیم ډول له اسرائیل سره مخ نشول خو ایران ته یوه لاره خلاصه کړه چې په لبنان کې مداخله وکړي. له همدې ځایه ایران د شیعاګانو حمایت وکړ، وسله یې ورکړه او له همدې خلکو یې د حزب الله په نوم یوه ډله رامنځته کړه چې اوس هم د اسرائیل په خلاف جنګیږي. د ایران له همدې اقدام سره د ایران او اسرائیل ترمنځ اړیکې شدیدې دښمنۍ ته واوښتلې او دې دښمنۍ ډېر وخت دوام وکړ. له ډیرو کلونو وروسته بالاخره په 2002 کال کې یوه نوې مسله راپورته شوه او هغه د ایران لخوا پټ په پټه د اټومي وسلو جوړول وو او په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې د همدې اټومي وسلو د جوړولو په سر د ایران اړیکې نه یوازې له اسرائیل سره نهایت خرابې شوي دي بلکې د دنیا له نورو ملکونو سره هم اختلافات رامنځته شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مسله څنګه په ناڅاپي ډول راپیدا شوه او ولې دا مسله په ټوله دنیا کې دومره جدي ګڼل کیږي؟ په اصل کې د ایران اټومي پروګرام اوس نه دی شروع شوی بلکې له 1950 کال راهیسې روان دی. هغه وخت چې په ایران کې د شاه حاکمیت ایران د امریکا په همکارۍ د ایټمز فور پیس په نوم باندې د اټومي وسلو دا پروګرام شروع کړی و. خو دا پروګرام هغه وخت سوړ شو چې په ایران کې اخوندي نظام حاکم شو او دا ځکه چې هغه وخت له یوې خوا مذهبي مشران د اټومي وسلو جوړولو ته ډیر علاقمند نه وو او بل خوا په ایران باندې د عراق په حمله کې د دوی د اټومي پروګرام تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي وو. له دې ډیره موده تیره شوه او بالاخره تقریبا 20 کاله وروسته په 2002 کال کې دنیا ته پته ولګېده چې ایران پټ په پټه د اټومي وسلو د جوړولو کوششونه شروع کړي دي او عملا د وسلو په جوړولو باندې لګیا دي. اصلا له ایران نه بهر هغه ایرانیان چې د ایرانی رژیم مخالفین دي او ځان ته د NCRI نوم ورکوي په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې د ایران په نتنز او عراق سیمو کې اټومي سایټونه جوړ شوي دي او له دې نه نړیواله ټولنه نه ده خبره. په داسې حال کې چې دا د اټومي وسلو نړیوال تړون یا NPT نه ښکاره سرغړونه وه چې که یو هیواد د اټومي وسلو د جوړولو کارونه مخته وړي او د اټومي چارو نړیواله اداره په ناخبره وي. Project in the city of Natanz. The second project, the Iraq top secret project. نو کله چې په بهر کې اوسیدونکو ایرانیانو دا مسله راپورته کړه غربي استخباراتو او تجارتي سټلایټونو په ګډه له اوانه په دې اړه څېړنې شروع کړې او په دې څېړنو کې معلومه شوه چې رښتیا هم ایران دغو ځایونو کې اټومي سایټونه جوړ کړي دي. دې تصویرانو ښودله چې په نتنز کې لوی ودانۍ زیرزمیني او مهم ځایونه جوړ شوي دي. خو له دې سره هم ایران دنیا ته ویل چې دوی یوازې د میډیکل او انرژۍ برخه کې له دې سایټونو نه استفاده کوي او کومه وسله نه جوړوي. له دې وروسته د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې یا انټرنیشنل اټومیک انرژي ایجنسي ایران ته په همدې خاطر یو ټیم ولېږه چې معلومه کړي هلته څه روان دي. دغه ټیم که څه هم شکایت کوو چې ایران ورسره په تحقیقاتو کې کومک نه کوي خو معلومه یې کړه چې په دغه ځای کې د یورانیمو د غني کولو وسایل ځای په ځای شوي دي. حتی د دوی په راپور کې د ډیرو غني شوو یورانیمو د لیدلو ادعا هم وشوه. دوی ویل چې له دې معلومیږي چې ایران له 2 لسیزو راهیسې پټ په پټه د اټومي ټکنالوژۍ په تقویت باندې کار روان کړی دی. له دې وروسته امریکا، اسرائیل او برطانیا په ګډه د ایران د اټومي وسلو د جوړولو په اړه څېړنې شروع کړې. په 2006 کال کې ملګرو ملتونو په مستقیم ډول په دې مسله کې مداخله وکړه او له ایران نه وغوښتل چې د یورانیمو غني کول نور پرېږدي او له همدې سره په مسلسل ډول په ایران باندې نړیوال اقتصادي بندیزونه ولګېدل تر څو ایران د اټومي وسلو له جوړولو لاس واخلي. خو داسې ښکارېدل چې ایران بیا هم غلی نه دی ناست او د اټومي وسلو د جوړولو کوششونه
کوششونه کوي. بالاخره په 2015 کال کې له ډیرو ډیپلوماټیکو هلو ځلو وروسته ایران له امریکا، برطانیې، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د JCPOA یا جوائنٹ کمپریهنسیو پلان اف اکشن په نوم یو تړون امضا کړ چې له مخې به ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه محدوده کړي او د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې کارکوونکو ته به په مسلسل ډول زمینه برابروي چې د دوی سایټونه وګوري او معلومات ترې ترلاسه کړي. خو دا مسله هغه وخت لا جنجالي شوه چې په 2018 کال کې د ډانالډ ټرمپ په مشرۍ امریکا له دې تړون نه ووتله او دا تړون یو طرفه تړون وباله. هغه د دې تړون نه د وتلو څو دلایل وړاندې کړل. یو دلیل یې دا و چې دا تړون ایران مجبوروي چې یوازې د محدود وخت لپاره اټومي وسله جوړه کړی شي او کله چې د تړون موده یا وخت ختم شي ایران به بیرته اټومي وسلو جوړولو ته مخه کړي. همدارنګه ټرمپ هیله لرله چې له ایران سره به په راتلونکي کې له دې هم غوره تړون لاسلیک کړي. له دې سره ایران ته موقع برابره شوه چې د 2015 کال له تړون نه سرغړونه وکړي. ایران د خپلو یورانیمو د غني کولو پروسه لا تیزه کړه. حتی د خپلو فعالیتونو په اړه نړیوالو اټومي ټیمونو ته هم معلومات نه ورکول او خپل فعالیتونه یې پټ روان وساتل، په داسې حال کې چې د دنیا ډیر ملکونو په اقتصادي بندیزونه هم ولګول. د 2015 کال په شروع کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې خبرداری ورکړه چې ایران تر 80% پورې یورانیم غني کړي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په همدې خاطر امریکا یو ځل بیا ایران سره د اټومي تړون په اړه مذاکرات شروع کړل. خو د 2015 کال د جون میاشت په اولو ورځو کې د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې یو ځل بیا خبرداری ورکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. د دې ادارې مشر دا هم ویل چې ایران تر 400 کیلوګرامو پورې یورانیم غني کړي دي او دا د اسرائیل په ګډون د دنیا ډیر ملکونو لپاره یو ټکان ورکوونکی خبر و. او بالاخره له همدې څو ورځې لا تېرې نه وې چې اسرائیل د جون په 14 تاریخ د ایران په نظامي مشرانو او بېلابېلو مهمو ځایونو باندې بریدونه وکړل او وجه یې هم دا وښودله چې ایران په پټ ډول د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوی دی او دا د نړیوالو ټولو قوانینو نه سرغړونه ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د دنیا ډیر ملکونه او په خاص ډول اسرائیل نه غواړي چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي. اصلا د ایران رهبران په مسلسل ډول دا اعلانونه کوي چې اسرائیل به یوه ورځ نه یوه ورځ بشپړ له منځه وړي. نو په همدې خاطر اسرائیل ویره لري که چیرته ایران اټومي وسله جوړه کړي نو یا به یې خپله په دوی باندې استعمال کړي او که خپله نه وي نو د دوی هغو نیابتي ډلو ته به یې ورکړي چې د اسرائیلو په ضد جنګیږي. اسرائیل په خپلو ملي ګټو کې دې مسلې ته تر هر څه زیات اهمیت ورکړی دی چې په هر قیمت یې باید د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړی شي. همدارنګه امریکا او نور ملکونه بیا دا ویره لري که چیرته ایران اټومي وسله جوړه کړي نو په منځني ختیځ کې به د ځواک د برابروالي په خاطر نور ملکونه لکه سعودي عرب، مصر او ترکیه هم د اټومي وسلو د جوړولو کوششونه شروع کړي او له همدې سره به په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو سیالي شروع شي او ورسره به نړیوال امنیت ته هم خطرونه لاس واشي. خو اوس په دې وروستیو کلونو کې د ایران په اړه د اسرائیل او د دنیا اکثرو هیوادونو یوه بله اندېښنه دا را پیدا شوې ده چې ایران تر 3000 پورې بالستیک میزایل یا توغندي جوړ کړي دي او دا کولی شي چې د ډیرو ملکونو لپاره خطر جوړ کړي، په ځانګړي ډول اسرائیل لپاره. اصلا بالستیک میزایل د دوو شیانو لپاره استعمالیږي. یو دا چې که څوک غواړي له خپل ملک نه ډیر لرې ځایونه ټارګټ کړي نو له بالستیک میزایلو نه کار اخیستلی شي. دویم دا چې دا میزایل اټومي بمونه او نورې قوي وسلې هم ځان سره ډیرو لرو ځایونو ته وړلی شي. بالستیک میزایل په اصل کې هوا ته په ډیر شدت سره توغول کیږي، دومره اوچت ځي چې د ځمکې له اټموسفیر نه هم وځي او بیرته د خپل وزن په وسیله ځمکې ته راغورځېږي. په دوی کې ځینې بالستیک میزایلونه یو هیواد نه بل ګاونډي هیواد ته ځان رسولی شي، ځینې تر 50,000 کیلومترو پورې لرې ځایونه یا هیوادونه ویشتلی شي او د انټرکانټیننټل په نوم بالستیک میزایل بیا له یو براعظم نه تر بل براعظمه پورې هم تللی شي او هلته یو ځای ټارګټ کولی شي. د بالستیک میزایلو یو خطر دا هم دی چې که یو ځل هوا ته وتوغول شو بیا یې خنثی کول یا یې له منځه وړل ډېر سخت دي. اوس چې ایران تر 3000 پورې بالستیک توغندي جوړ کړي دي او که له دې سره اټومي وسلې هم جوړې کړي نو دوی کولی شي چې له خپل هیواد نه اټوم بم اسرائیل باندې فایر کړي یا کولی شي چې په منځني ختیځ کې له همدې لارې خپل سرسخته حریفان لکه سعودي عربستان او یا نور هیوادونه ټارګټ کړي. نو په همدې خاطر د دنیا ډیر هیوادونه د ایران د اټومي وسلو سربیره د بالستیک میزایلو له جوړولو سره هم مخالف دي او دوی کوشش کوي چې هر څنګه یې باید مخه ونیول شي.
دا و زموږ د نن خپرونه هیله ده چې د لنډې ویډیو به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ستاسو ځینې پوښتنې در ځواب کړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.